بلبل شوی دی. زمونږ ډېر پښتانه داسې دي، مفتي صاحب اکثر په دې روژه ماتي په دې دوران کې چې کوم دی که نه برېتې ازمري د برېتو نه نیولي او کور کې چې کومې یا د هغې کور ودانې ده یا ماشومانې دي نو هغوی ته کنزل کوي، رد بد ویل. دغه سړي حوالې سره لکه مثال په توګه شریعت څه وایي مفتي صاحب؟ خطر جان صاحب ابو هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې انسان ته به د هر نیک عمل یعنی په خپله د هغې انسان ته الله تعالی فرمایي چې یعنی د انسان دا نیک عمل د ده دپاره دی، خو دا روژه خاص زما دپاره ده. الله تعالی فرمایي او ویزه به د دې بدله ورکړو. دا روژه د ګناهونو مخې ته یو ډال دی او کو څوک په روژه کې وي نو د الله د نبي حکم دی چې دی به فحشګویي نه کوي او شور به نه مچاوي، ګډې وډې خبرې به نه کوي او چغې سورې به نه وي. او که یو سړی دته کنزلو کی روژه دار ته یا ورسره جنگ کول غواړي نو دی به ورته صرف او صرف وایي چې انی صایم، زه روژه دار یم. او بیا وی په هغه ذات مې د قسم وي چې د چا په لاس کې د محمد صلی الله علیه وسلم سا ده. دا نبی علیه السلام فرمایي چې د روزهدار د خولې د بین الله تعالی ته د مشکو د خوشبویۍ نه زیات بهتر دی. او روجهدار ته الله تعالی دوه خوشحالی ورکوي، یو د افطار په وخت کې چې کله ته روژه ماته کې نو ډېر خوشحاله شي، او دویم چې الله سره ملاقات وکړي او الله ولې کوم ثواب ورکړي نو دغه ټیم کې. نو بنیادی مقصد مې د دې حدیث نه دا چې روژهدار به په حشګوم نه وي او روژهدار به شورم نه کوي، او که روژهدار ته څوک کنزلم وکړي نو دی به ورته وایي چې زه روژهدار یم. دا نه چې بی 400 ثوابي وال او 400 وال دا جګړې کوي. نو هسې نه چې روژه او بس ډز 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 مړي پکې وشي، یاره روژه مې وه او مزغو مې کار ونکړو. روژه خو د دې دپاره چې تا کې صبر پیدا کی. روژه دا شهر الصبر ده، دا شهر المواسات ده، د همدردۍ میاشت ده. خاص کر زمونږ سړي په دې کې ډېر لوی ظلم کوي. دا خویندې منګه د پېشمني نه 2 ګنټې مخکې پاسي، مونږ ته هر څه تیار کی او بیا راشي مونږ په مینه او محبت سره را پاسئ. دارنګې ماښام د غرمې نه لګیا وي، دا پکوړې سوی او دا کباب سوی او دا اچار سوی دسترخوان کیدي او بلکې مونږ ناستو روټۍ خورو، بانګونه شروع وي، دا په منډه منډه یو یو څیز ږدي، هغه پېشمنیم په منډه منډه وکړي ځکه چې مونږ مړی سو پورې نو هغه ټیم د دې خوارې نه تلي وي. نو کم سے کم روژه دا د صبر، دا د تحمل او د برداشت میاشت ده. او که مونږ په دې کې بدماشي شروع کړو، ګډې وډې شروع کړو او لوی چې کوم دې سترګې مې بټې بټې روغ کړي ولې قطب خان صاحب روژه نیولې ده. قطب خان صاحب دې ووري چې ګورې الله تعالی ته هېڅ حاجت نشته ای چې دې خوراک پرېږدي او دې اسکاک پرېږدي، بلکې د روژې مقصد دا دی چې روژه په مونږ کې تقوا پیدا کړي. نو کنزل د صوفیو په نیز روحاني چې کومه روژه ده په کنزلو سره ماتیږي، په غیبت سره ماتیږي. ظاهر کې ستا روژه شته خو چې دې کوم روح و هغه ته ختم کړو په کنزلو سره، په ردو بدو سره، په ګډو وډو سره. ډېره زیاته مننه مفتي